الحمدلله د کونړ زلزله ځپلو لپاره مو یو ځل بیا د 15 کورنیو مرسته برابر کړې ده. تاسې ته کوچنی کاره کېږي، موږ ته دا دونه کاره کېږي لکه دا پاس دا لوی غر. الله رب العالمین دې ستاسې دا صدقه قبوله کړي. احمد موږ درته د اشپزخانې سامان راوړی دی. کور کې ضرورت شته دی ته؟ ډېر ضرورت دی. ګورئ دا ټول د خاورو لاندې شوي دي دوستانو، او دغه کورونو کې چې څومره موزار دي هغه ټول د خاورو لاندې دي. درنو لیدونکو سلامونه. الحمدلله د کونړ زلزله ځپلو لپاره مو یو ځل بیا د 15 کورنیو مرسته برابر کړې ده، چې دغه مرسته په امریکا کې میشتو افغانانو انجینر اسحاق فیضي او حمید جان نوابي او همدغه راز د نیوجرسي افغاني ټولنې لخوا کونړ ټي وي ته سپارل شوي وو. کونړ ټي وي هم دغه مسؤلیت تر ډېره ادا کړو او دغه د زلزلې او کوم کسان چې په زلزلې کې زیانمن شوي وو هغې یو کیمپ ته راغلي وو چې څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې په خوا او شا کې دغه کیمپ دی. نو موږ ورته د اشپزخانې سامان برابر کړی دی، چې د اشپزخانې سامان ته اړتیا ډېره زیاته وه، ځکه کورونه ټول ړنګ شوي وو، ویجاړ شوي وو او هر څه پکې له منځه تللي وو. نو مناسب مو وګڼله چې هم د دغه خلکو لپاره د اشپزخانې وسایل برابر کړو، چې دغه تقریبا 10 قلمه د اشپزخانې سامان دی، چې دیګ بخار، کولر، سطل او کاسې، پیالې او دغه راز نور ډېر واړه سامان پکې د اشپزخانې لپاره اخیستل شوی. نو تاسې را سره تر پایه ملتیا وکړئ دوستانو. دغه مرسته به دغه زلزله ځپلو مستحقو خلکو ته سپارو. خپرونه را سره تر پایه وکړئ. درنو لیدونکو تاسې لومړی دا ویډیو در سره لږه وګورئ، بیا یو څو خبرې کوو. دغه کالي تاسې ګورئ دا ټول د خاورو لاندې شوي دي دوستانو، او دغه کورونو کې چې څومره موزار دي هغه ټول د خاورو لاندې دي او ویستل یې ډېره زیاته ګرانه ده، ځکه تقریبا له دغه کلو نن ټول شهیدان ټول شول او لا هم پلټنې روانې دي. دوستانو تاسې دا ویډیو وکتله، دا د غازي آباد دره ده، د نورګل ولسوالۍ د غازي آباد دره یا کلی دی. څو ورځې مخکې موږ دغه ویډیو کړې وه او دا نن چې موږ کومه توضیح لرو دې شیانو ته یعنې د اشپزخانې وسایلو ته اړتیا ډېره زیاته وه. دغه دی نو د 13 کورنیو لپاره مو بالاخره دغه سیستم برابر کړو.
دلته نو د اسلامي امارت لخوا نه ورته کمیټه ټاکل شوې ده چې هغه کمیټه هغه مستحق کسان چې د مرستو پاتې وي یا ورسره مرستې نه وي شوي هغه کسان راولي او د کمیټې په یو شفاف ډول باندې کار کیږي او دلته هغه خلکو ته دغه مرسته توزیع کیږي. دلته یو کاکا جان دی دې سره خبرې کومه. کاکا جان ستړی مه شي. ښه صحت ښه دی؟ څنګه یې؟ ښه د الله فضل الله خیرت دی. وخت ساعت ښه دی؟ ښه دی د الله فضل الله خیرت دی. دا راته ووایي کاکا چې دلته په دغه کمپ کې ضرورت څه شي ته ډېر دی؟ ضرورت موږ دغه شیانو ته ډېر لرو چې شیشه نشته، بیټري نشته. دا 15-16 ورځ ده چې نن موږ دلته پراته په تورتم کې ناست یو، پکې نه لرو. خیمې خوشې دي، باران چې څه 2 څاڅکي وشي مثال اوبه ترې کته راوځي، د سر پناهي دغه نشته، ماشومانان کېناستی نه شي، دغه ته د غونډ بیرانه ناست دي. موږ هر شي ته ضرورت دی. کاکا جانه موږ درته د اشپزخانې وسایل راوړي چې د بخار دی، کولر دی، دغه څه میده سامان دی، دې ته اړتیا وه؟ او دې ته ډېر سخت ضرورت و. موږ سره چې شی نه و چې مثال چې د بخار دا شی نه را سره نه و چې مثال سړي ترکاري په پخ کړې وي او ګرم کړې وي، دغې ته موږ سخته اړتیا لرو. انشاءالله په دې به یو چاره، چون دا ډېره زیاته کمه ده خو یو چاره به پرې دې مال به زموږ ډېر ضرورت د رفع شي، مثال چې شی پاخه کو په ګرم یې کو دغې. ډېره مننه کاکا، سلامت اوسې. دلته یو بل مشر دی، دې سره هم خبرې کوو. کاکا ستړی مه شي. خیر جوړې څنګه ښه دی؟ صحت ښه دی؟ بخیر یې؟ خوشحاله اوسې. کاکا زه خیر پروا نه کوي. څنګه یې؟ وخت ساعت ښه دی؟ شکر دی الحمدلله ښه په دې سره. تاسې د دغه کمپ ته د کوم ځای راغلي وئ؟ موږ د چمبیل د ځنګل باندې نه راغلي. چمبیل دیوګل کې؟ دیوګل کې. نو ضرورتات خو ډیر دي خو لا هم څه شي ته ضرورت شته؟ ضرورت زمونږ خو راغلي نوي هر شي ته ضرورت شته، پکې ته، بیټرۍ ته، سولر ته، او دا اوس چې کوم شیان موږ له راکړي دي ټول ته موږ ضرورت لرو. موږ نوي دا ټول موږ دپاره ښه دي، ضرورت لرو. دغه شیان چون ډیر زیات کم دي د اشپزخانې لپاره موږ مناسب وګڼله، ځکه چې موږ خلکو سره خبرې کړې وې او هغه کورونه ړنګ شوي و، هر څه پکې له منځه تللي و. څه ضرورت به پرې حل شي؟ دې باندې ډېر کار زموږ کېږي. ستاسو د کور ودانې تاسو له د الله اجر درکړي او دې باندې ډېر کار کېږي. د اشپزخانې دپاره دا زموږ دپاره ډېره مهمه ده او ډېر کار پرې زموږ روانېږي. ډېره مننه کاکا. ستاسې غږ ولسونه اوري او انشاءالله په نورو برخو کې مرستې وم شولې او لا به هم وشي. وبه شي انشاءالله، شوي هم دی وبه هم شي انشاءالله. څه خبره. ډېره مننه کاکا، سلامت اوسئ. نو درنو لیدونکو موږ تقریبا د 13 کورنیو لپاره دغه ترتیب برابر کړی ده، چون ډېره کوچنۍ مرسته ده. موږ یو څه وخت مخکې د جامو یا د غاړې لباس چې دی د هغې لپاره د کونړ هغه توده مرحله وه، نو د کونړ په دغه کلو بانډو کوڅو کې وګرځېدو، د خلکو نه مو کالي راټول کړل او دغه کمپونو کې مو تقسیم کړل. له هغې وروسته مو دغه درېیمه مرسته ده چې ترسره کوو یې، چون دا ډېرې وړې مرستې دي او د ولسونو د کور ودان وي، ډېرې غټې مرستې هم شوي، خو لا هم په دغه برخه کې اړتیا شته چې مرستې وشي. دلته یو بل کاکا ولاړ دی، دې سره هم خبرې کوم. کاکا ستړی مه شي. لا دې بخښه صحت ښه دی؟ خیر دی، جوړې ښه. ډېره زیاته مننه کاکا. دا راته ووایه چې وخت زندګي څه ډول ده؟ شکر دی په دې ساعت باندې، ځکه چې کو داسې موږ فکر وکړو چې دا کوم آفاتي یا دا امتحان راغلی د دې نه وروسته په دې ساعت به موږ شکر وباسو چې زموږ داسې خیرخوا او ورونه شته دی چې موږ ته ولاړ دي او د هر شي د غاړې لباس نه رانیولې تر د کور دغه لوښو پورې موږ ته رارسوي. کیدای شي چې دا خلک ډېر دي، یو کس نه دی، دوه نه دي چې دې ته په هغه ورځ باندې هغه ورسېږي، وروسته راادا کېږي. لکه دا نن چې موږ ته کومه دا مرسته راورسېدله، دا د کور د یو د ماشومانو د پخلي دپاره یا د اوبو د انتظام دپاره یا یو څه د دپاره هغه د چیو چې هغه خالي هغه ماشومان پکې هغه شین چی څکي، نو دغې ته زموږ هم ضرورت و چې الله رب العالمین دې خلکو له اجر ورکړي او الله دې د دې سره ښه وکړي، د دې بدله دې الله رب العالمین ورکړي. او موږ د دې نه خوشحاله یو چې موږ سره دا کوم همکاریګانې کېږي، خدمت کېږي. الله دې ستاسې په عمر کې برکت واچوي او دا صدقه چې هر چا کړې ده الله رب العالمین د هغې ته جنت فردوس ور نصیب کړي. امین. کاکا چون دا ډېره کوچنۍ مرسته ده، خدای دې وکړي چې ستاسې پې تر ډېره ضرورت حل شي. تاسې ته کوچنی کاره کېږي، موږ ته دا دونه کاره کېږي لکه دا پاس دا لوی غر. الله رب العالمین دې ستاسې دا صدقه قبوله کړي او دا موږ ته په ډېره باندې منظوره ده، ځکه چې موږ یو کار پرې روانېږي او دغه پرې مخ ته ځي، نو خامخا چې یو کالي کور کې یو دیګ نه وي د ترکارۍ د پخولو او تاسې یو چاته یو څه شی ورکوئ، نو دا داسې ده چې موږ ته لکه ډېره غټه دغه د تاسې ته کوچنی وي خو موږ ته ډېر څه وي او کم څه ته نه وي. ډېره مننه کاکا. کور دی آباد. السلام علیکم. کور ودان. دوستانو دلته یو کمکی ماشوم ناست دی،
چې دې سره به وغږېږم ستړی مه شي نه ناست صحیح دی څنګه یې ايوه صحت ښه دی اره نوم دې څه دی کمرې ته به وګوري نوم به دې راته ووایي احمده څنګه یې ايوه ښه ژوند ښه دی او ښه دغه کام کې اوسېږي او احمده موږ درته د اشپزخانې سامان راوړی دی کور کې ضرورت شته دی ته او ډېر ضرورت دی او ښه نو احمده دغه سامان ستا دی او کور کې مشران څوک شته نور مشران شته او پلار دې شته پلار دې څنګه نه دی راغلی مانځل ښه ډېره مننه ډېره ته ستړی مه شې وروره الله دې بخیر څنګه یې صحت ښه دی جوړ بخیر یې دغه وراره دې څه کېږي دا مې وراره دی ښه وراره دی وراره مې دی هو نو ډېر ښه زمونږ د ټولو وراره دی موږ درته دغه د اشپزخانې سامان راوړی دی او چون ډېره کوچنۍ مرسته ده خو هیله دا ده چې ستاسې پې د ژوند یو څه چاره اوس موږ روانه ډېر کار پرې روانېږي الله دې تاسو ته د دې بدلې درکړي او هم چې دا لږه مرسته هم ډېر کار روانېږي موږ یې په ډېر څه باندې چې د ځان د خوښو دې بدلې تاسو ته الله درکړي او الله دې دې وزونه ورکړي بس دا موږ ډېر ځان ته وتاو ډېره مننه سلامت اوسئ دلته یو بل وراره دی دې سره م غږېږم وراره ستړی مه شي خبرې وکړه که نه په جګ غږ وغږېږه څنګه یې نوم دې څه دی سهیله ته د کوم ځای راغلی بانډې نه او دلته کم کې اوسېږي اوس سهیله موږ درته دغه سامان راوړی دی ضرورت و کور کې دی ته ضرورت ډېر و ښه او مشران څوک نه و کور کې پلار دې نشته ښه پلار دې شته ښه دوستانو نو دغه تقریبا ما مخکې م یاده وکړه چې د 10 کورنیو لپاره د امریکا میشت ملګري وو چې د کونړ ټي وي سره یې دغه مرسته شریکه کړه او موږ د یوازې د همکارۍ په توګه دلته راورسول او دغه خلکو ته مو تسلیم کړله چون دا ډېرې وړې مرستې دي چې د خلکو سره یې موږ ترسره کوو البته لویې مرستې هم شوي خو بیا مو هم په ولسونو دا غږ دی چې د دې خلکو لاسنیوی وکړئ د خلکو سره مرستې وکړئ او دا خلک لا هم ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري نو دا چې خپرونه مې اوږدېږي دلته د هر یو کس سره په ګینټو کیسې دي چې راته ویې کړي ځکه دا ډېره دردونکې پېښه ده هر سړی ډېر یو لوی درد لري خو موږ یې نن درد نه راخلو موږ یوازې پوښتنې ته راغلي وو چې پوښتنه یې وکړو او د ژوند د ښې چارې پوښتنه ترې وکړو ځکه دردونه او غمونه مو ډېر ولیدل او ډېر مو واورېدل نو خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم هر چیرې چې وئ خوشحال آباد اوسئ خدای پامان